دا روایت تاسې بار بار اورېدلی دی خو هسې د یاداشت دپاره یې واورئ چې زموږ ایمانونه په دې باندې تازه شي. نبی صلی الله علیه وسلم له یو میلمه راغی، خوراک ورسره نه و. یو انصاري ته ویل د مدینې اوسېدونکي ته ویل دا میلمه د ځان سره بوزه کور ته په دې باندې خوراک وکړه. ډېره د تعجب خبره ده. ګورئ دا هغه خبره ده چې الله هم د دې نه تعجب کړی دی. صحابي بوت انصاري خپل کور ته، خپلې بیبي ته ویه چې ما ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمه راوستلی دی، څه شی شته په کور کې که نه؟ ویل څه معمولي خوراک دی چې د یو کس نیم به کېږي نو. ویل داسې طریقه وکړه چې لږ خوراک دی، ماشومان د وخته اوده که، دوه درې ماشومان یې مو په کور کې، او ما دا میلمه به کېنو خوراک به کوو. چې کله تا خوراک تیار که نو ته به راشي په دې ډیوه کې به ګوتې ویراوې چې ګنیزې جوړومه، په دې کې به ایسته مړه کې تیاره به شي، نو خوراک به دې راوړې هغه به یې خوري او زه به اوس هسې ناست یم نو هغه به پرې موړ شي. دا کار یې وکړ. صحابي چې دا کار وکړ په دې ټیم کې الله جل جلاله د دې ټولې واقعي وحي نبی صلی الله علیه وسلم ته وکړه. صحابي چې سار لورغه انصاري د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو. ګورئ دا صحیحین روایت دی. نبی علیه الصلاه والسلام ته فرمایله ولقد عجب الله البارحه من صنيعتكم الزيفا. ول الله جل جلاله تعجب وکستاسي د هغه کار نه چې تاسو د میلمه سره بیګا کړی دی. ځکه یو عجیب پروګرام کول، ډیوه مړه کوله او ماشومان اوده کوله د دې لپاره چې میلمه موړ شي او خیر داسې دی وږی پاتې شمه، نو داسې کار کول چې د الله جل جلاله د دې کار نه تعجب وکړه. بیا دې دواړو روایتونو کې راځي صحیحین روایت کې چې د دې صحابي په باره کې د آیات نازل شوی دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دې ځان په بل باندې غوره کوي اگر که دوی وږي. نو ګوره دا غټې شپې خاص کر لکه د دې اوسني موسم چې کومې شپې دي دا وږي تېرول او د یخنۍ موسم او معمولي خوراک او هغه بل له ورکول او بیا په داسې چل ول باندې هغه میلمه هم د خفه کول چې هغې ته ګینې دا وښه ګینې چې زه ګینې وږی پاتې شم او زما سره په کور کې څوک نشته دی. نو د دې عمل نه الله جل جلاله تعجب وکړه او ځکه دا آیات د دې په باره کې نازل کړه چې په دې صحابه کرامو کې داسې کسان شته، داسې مؤمنان چې ځان باندې بل غوره کوي اگر که دوی وږي او دوی ته تکلیف وي.